لوی څښتن فرمایي: ای بني آدمه، ستا حالت هم عجیبه دی. ما ته پیدا کړې او ته له ما د غیرو عبادت کوې. او زه تا ته روزي درکوم او شکر د بل چا چې غیر له ما دی پر ځای راوړې. زه په نعمتونو سره تا ته دوستي در ښکاروم، حال دا چې درته هیڅ اړتیا نه لرم. ته په ګناه اخته کېدو له ما سره دښمني کوې، په داسې حال کې چې همدا ته ما ته اړ یې. زما خیر تل ستا پر لوري نازلېږي، خو ستا شر تل زما پر لوري رالوړېږي.